اوسنی نظام او ځواکونه د افغانانو په لاس جوړ او په کلکه به ملاتړ او ساتنه کوي. د سره رود قومي مخورو د ملي پوځ او نظام ملاتړ غونډه کې ویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي څو امنیتي ځواکونو ته ګواښ او یا نظام کې ستونزې رامنځته کړي. د دوی په وینا یو شمېر کسان چې په دې وروستیو کې نظام ننګوي په دې پاله دي او د شخصي ګټو لپاره یې پر وړاندې ستونزې جوړوي. موږ تاسو باندې لازم دی چې دغه نظام په جوړېدو کې لکه چې څوک یو کور جوړوي نو کور جوړول خو صحیح ده جوړېږي خو د هغه ساتنه بیا ډېر ضروري ده. دا نظام هم داسې معنا لري. دا اوسنی کوم رئیس جمهور چې ده دې په لمن د داغ نشته وروره دا غل ده نه غاصب ده نه بل ده نه بل ده. دغه زموږ کوم وروره چې نن سبا د دې نظام پسې تخریب کوي دوی غیر مشروع غوښتنې کوي. تاسو ټول خبر استئ ښه پې پوهېږئ. زه د دې ولسونو په نمایندګۍ وایم چې زه پخپله د خپل د وینې تر اخرنۍ قطرې پورې د دې ولسني نظام نه ملاتړ کوم به انشاءالله د خپل د ملي اردو د ملي پولیسو د خپل د نظامي قوتونو په کلکه ملاتړ کوم. په همدې ملاتړ غونډه کې د یو شمېر سرتیرو په غاړه کې د ګلونه میلونه هم واچول شول. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په کلکه به د افغان ولس او خپلې خاورې ساتنه کوي او هغه څوک چې ناامنۍ ته لمن وهي پر وړاندې به یې کلکه مبارزه کوي. خلک چې د پردو په اشاره باندې سپینه عزت ویم چې د پاکستان په اشاره باندې د بل ظالم په اشاره باندې زما ستا وطن خرابوي هغې ته وخت مو ورکوئ. که په هره جامه کې وي هر یو ملک هر یو مشر هر یو سپین ږیری هر یو ځوان خپل کور کلی ورته معلوم دی. ولسونه هم د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د کلکې مبارزې غوښتنه کوي خو امنیتي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي څو ولسونه وځوروي او ناامني جوړه کړي.